یو وخت د یوه دین ټیکهدارانو اعلان وکړ چې د پیسو بدل کې هر چاته داسې سند ورکوو چې کله مړه سي ډایرکټ به جنت ته ځي او څوک به سوال او جواب نه ورسره کوي. خلک چې په جهالت کې ساتل سوي وو هر یوه هڅه کوله چې دا سند ځان ته واخلي. فیلسوف هڅه کوله چې خلک قانع کړي، ورته ویل به چې جنت په پیسو نه دی بلکې په ښه عمل دی، او دا خلک چې تاسو ته د جنت د سند درکولو دعوه کوي دوی د خپل ځان شفاعت هم نسی کولی او ممکن دوی په خپله دوزخ ته لاړ سي. خو خلکو د فیلسوف خبره نه منله. ان ځینو خو به په زور زیاتی یا په غلا او لوټ سره پیسې پیدا کولې، ځان ته به جنت اخیسته. که خپل ځان ته به یې واخیست بیا به یې کوشش دا و چې پلار مور یا زوی او نورو ته یې واخلي. فیلسوف ډیر تنګ سوی و. اخر یوه ورځ همدې د دین ټیکهدارانو ته ورغی، ورته ویل چې تاسو جنت پلوریا نو دوزخ به هم هرومرو در سره وي او خرڅوي به یې. د دین ټیکهدارانو ورته ویل چې په دنیا کې به کله داسې بدبخت پیدا سي چې ځان په خپله دوزخ ته بوځي. فیلسوف ورته ویل چې که بل څوک نه وي زه یمه. ټولو سره وخندل او ورته ویل چې په رښتیا هم ته خو ځکه یې چې زموږ په دین پسې خاندې، زموږ په لار پسې خاندې، موږ ته په سپکه سترګه ګورې، نو خدای پاک ته دومره ذلیل او شرمنده کړې په دې دنیا چې اوس ځان ته دوزخ اخلي. فیلسوف ورته ویل چې بس ټول دوزخ درنه اخلمه. د دین ټیکهدارانو فیلسوف ته ویل چې دوزخ به درکو، پیسې هم نه درنه اخلو، خو په دې شرط خلک به راټولوو او تا به ورته ښیو چې دوزخ دې اخیستی. فیلسوف ورته ویل چې دا خو لا ډیره ښه خبره ده، ټول خلک راټول کړي او زه په خپله دا منم او خلکو ته وایم چې ما دوزخ اخیستی. د دین ټیکهدارانو همداسې وکړل. فیلسوف ته یې کاغذ ولیکه چې ټول دوزخ مو تا ته درکړی، او په مازدیګر یې مختلفو سیمو کې اعلان وکړ چې سبا ته به راځئ او یوه مهمه غونډه ده، هر څوک چې پکې ګډون وکړي ډیر ثواب به ترلاسه کړي. ټول خلک راټول سو. بیا نو همدې د دین ټیکهدارانو فیلسوف له لاس ونیو او خلکو په مخ کې ودراوه. ورته ویل دا سړی خو پیژنې چې تل به یې موږ ته په سپکه کتل، زموږ دین پسې به یې ملنډې وهلې او ډیر شیان دي چې په دین کې شته دي دی یې نه مني. همدا جنت چې موږ په تاسو پلورو دی درته وایي چې مه یې اخلئ، خو نن دومره دی بدبخت سوی ده او دومره خدای ذلیل که چې په خپله راغی له موږ نه یې دوزخ واخیسته. خلکو یو بل ته مخ واړاوه، ویل کله به داسې سوي. فیلسوف ورته ویل چې ای خلکو ما رښتیا هم دوزخ اخیستی. ډیرو خلکو یو بل ته مخ واړاوه او شور یې شروع کړ، ای کمبخت فیلسوفه ته خو رښتیا خدای وشرمولې، دا د په دې دنیا یې رسوا کړې، ته خو دوزخي انسان وې. فیلسوف ورته ویل خیر زه د دوزخي یمه، خو ما دا دوزخ د دې لپاره اخیستی چې کله دوزخ نه وي تاسې به ډایرکټ جنت ته ځئ او دې ته به ضرورت نه وي چې د دین ټیکهدارانو ته پیسې ورکړي او په پیسو جنت واخلي. بیا یې د خلکو ته وویل کومې پیسې چې د خلکو ته د جنت په پلمه ورکوئ له دې وروسته یې په کورنۍ مصرف کړي. دې خبرې سره خلکو کې چکچکې شروع سوې، فیلسوف فیلسوف نارې یې وهلې. فیلسوف داسې ولاړو تا به ویل چې د ټولې نړۍ ویاړ او غرور له ده سره ده، او د دین ټیکهداران چې تل خلک په جهالت کې ساتل مړې سترګې نیولې وې او خولې ورباندې راماتې وې.